احمد مسعود او جنرال مبین د دوانو کې څوک اجازه لري چې یولرنا ته ویډیو اپلوډ کړي؟ په اصل کې دوانه اجازه لري، ځکه یولرنا یو سیاسي پلیټ فارم نه دی. دا یو پلیټ فارم دی لکه څنګه چې فیسبوک، ټیک ټاک، هر یو چې نور دي. یولرنا یو سوشل میډیا پلیټ فارم دی د فامیل او د هغه خلکو لپاره څوک چې زده کړې مایند سیټ لري. نو هر سړی کولی شي دلته ویډیو اپلوډ کړي، خو په دې شرط چې زمونږ کوم پالیسی دی، زمونږ کوم ګایډ لاین دی، د هغه مطابق د ویډیوګان اپلوډ کړي. که هغه هر څوک وي زمونږ د پالیسیانو په خلاف ویډیو اپلوډوي، موږ یې بین کوو نه، بلکې مختلف وارنینګونه ورته ورکوو او بیا ویډیو چې دی پروموټ کوو نه. په یولرنا کې موږ د بینینګ پالیسي نه لرو. زه په دې فکر یم چې په دې زمانه کې باید خلک بین نشي، خلک باید دې پلیټ فارم نشي، ځکه هر سړی د دې اجازت لري او د دې حق لري چې اصلاح شي. او یو سړی دی جرم یې کړی دی، نور هغه جرم نه کړی. موږ په اسلام کې هم دا اصول لرو چې یو سړی جرم کړی دی، توبه یې ویستې ده، الله معاف کړی دی، یا کوم شرعي اصول دی هغه په تطبیق شوي دي، نور باید هغه په حیث مجرم ونه کوتل شي. نو همدا پالیسي موږ په یولرنا کې هم لرو. هر سړی کولی شي چې یولرنا کې ویډیو اپلوډ کړي، خو زمونږ په خلاف پالیسي نه ځي. نو زما ورونو خویندو پوښتنه مې دا ده چې ته ولې ویډیو نه اپلوډوې؟ که څوک هم غواړي چې یو ښایسته اودینس جوړ کړي، یو ښه انشاءالله هغه نه حلال رزق وګټي او په یو پلیټ فارم کې چې ستاسو باور مطابق مخ ته ځي، نو هغه یولرنا دی. همدا اوس لاړ شئ یولرنا باید ویډیوګان اپلوډ کړه، او زما ویډیوګان هم داسې نورو کسانو ویډیوګان ته کتلی شي په هره ژبه کې. ته یې او ماشاءالله ډېر ښایسته ریکمنډیشن انجن موږ جوړ کړی دی، اے آی ام جوړې کړي دي چې تاسو ته هغه شی ښکاره کوي کوم چې تاسو ته دلچسپه دی. نو راځئ خپل ویډیوګانې خپل اودینس یولرنا ته راوړئ.